سلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې راته ښه یاستئ. زما نوم دی امید همدرد. کېدای شي تاسو په ټیک ټاک کې زه لیدلی یم. نن زه تاسو ته د فیسبوک په باره کې معلومات درکوم چې دا څنګه استعمالیږي، څنګه کولی شئ پروډکټ پکې خرڅ کړئ، چېرته کولی شئ پروډکټ پیدا کړئ او کوم ښه پروډکټ دي چې تاسو یې په فیسبوک کې خرڅ کړئ او داسې ګټه وکړئ. دا زه تاسو ته ټول سټپ بای سټپ ښیم په دې ویډیو کې انشاءالله. نو ما سره اوسئ. دا زه هغه خلکو لپاره زیاتره دا ورته ښیم اصلي کې ډېر خلک فیسبوک استعمالولی شي او معلومات یې لري، خو بیا هم خلک دې ته توجه کېدای شي نه چې تاسو دې کولی شئ چې ډېر روپۍ پیدا کړئ. زیاتره زموږ مسافر وروڼه چې دلته راغلي دي په هر ملک کې پراته دي، خاصا په یوروپ کې چې دی ډېر مشکله دی چې اسناد واخلي. نو چې اسناد دلته نه بیکار هم نشي کولی او نه د دې ملک نه خوځېدلی شي، بل ملک ته تللی هم نشي. په همدا ملک کې په یو کمپ کې پراته او زیاتره غریبانان خپل زړه خوري، قرضداران دي. نو په دې خاطر دا یوه طریقه ده چې زه غواړم هغوی ته یې وښیم او کېدای شي دې نه استفاده وکړي. نو دا څه کلونه چې دلته پراته دي او تېرېږي چې بې ځای خراب نه شي او د دې کلونو نه استفاده وکړي او داسې خپل کورنۍ ته او نورو خپل ځان ته مرسته ورسوي. نو تاسو ته زه اول فیسبوک په انټروډیوس کوم. تاسو یې حتما پېژنئ، خپله مې استعمال کړی دی. زیاتره خلک چې دي بې ځای استعمالوي، لکه هغه او دغه پکې ګوري، نو څه ګټه ترې نشي اخیستلی. نو تاسو کولی شئ د مارکیټ پلیس نه ډېرې ګټې واخلئ او تاسو چې انشاءالله دا ویډیو اخره پورې وکتله نو تاسو به یې کېدای شي پوه شئ چې دې کې څونه ګټې شته دی په فیسبوک کې. راځئ چې شروع کړو د مارکیټ پلیس نه. دوستانو، څنګه چې تاسو وینئ دا چې دی مارکیټ پلیس دی. دلته ګوره، دلته لیکلي مارکیټ پلیس دا کورکې او دلته برم دی دې کې. دې باندې چې تاسو کلیک کړو بیا دې صفحې ته راشئ. دلته چې دی ګوره خلک موټرې خرڅوي، موټرسایکل خرڅوي، کورونه خرڅوي. دلته تاسو کولی شئ هر شی واچوئ، خلکو ته همداسې ښکاري لکه دا چې موږ ته اوس ښکاري. او دې کې کولی شئ ارزانه شیان هم ډېر پیدا کړئ، خپله کوم شی هم پکار وي. بیا به تاسو لاړ شئ دلته سیلینګ ته. سیلینګ هم چې وو دلته ګوره بره لیکلي کریټ نیو لیسټینګ. دا چې موږ وو بیا به دلته راشئ. دلته کو یو پروډکټ نورمال اچوئ دا به ووایي، کو یو موټر خرڅوئ دا به ووایي، کو کور خرڅوئ دا به ووایي. زموږ چې پکار دی موږ اوس پروډکټ خرڅوو نو دا به ووایو. دا چې موږ وو ګوره دا اوس دا صفحه راغله. دلته خواته هر څه د پروډکټ باره کې کولی شئ ولیکئ. دلته عکس د پروډکټ واچئ. دې باندې چې موږ کلیک کړو، کوم پروډکټ چې خرڅوئ د هغې عکس په کلیک کوئ. ډبل کلیک هم چې ورکړو دلته دوباره سره راځي. ګوره زما دا بایسکل ورکړو، دا بایسکل راغی دلته. دا د پروډکټ عکس شو. دلته ټایټل دلته به ولیکئ چې تاسو څه خرڅوئ. موږ چې دی په جرمني ژبه کې بایسکل ته فاغات وایي. فاغات ماونتن بایک، دا ماونتن بایک دی. شپږ څول دی. دا دې کې غټ او واړه شته دی. دا چې دی شپږ دی. دا ورته ولیکئ او خواته به ورته ولیکئ چې نیو. دا وروسته هم دا راځي خو بیا هم دلته چې ولیکئ ښه راځي. پرایز ورته دلته ولیکئ په څو روپۍ باندې دی. په څو روپۍ چې ته خرڅوې 350 روپۍ باندې خرڅوو. بیا چې لاندې رالې کټګوري د هوبیز ته به لاړ شئ. هوبیز کې دا چې دی بایسکل په هوبیز کې راځي. نو کوم بل سامان الکترونیک سامان بیا الکترونیک ته باید لاړ شي. دا ګوره هوبیز کې دی بایسکلز. دا به ووایې ځکه دا چې ووایې بیا خلکو ته بایسکل چې څوک په دغه کې ووایي بیا همدا ورته ښکاري. خو دا تاسو په الکترونیک کې اچولی بیا ورته نه ښکاري. نو دا ډېر مهمه دی چې په کټګوري والا صحیح کټګوري کې واچوئ چې تاسو خرڅوئ. تر کنډیشن نیو کو استعمال شوی باید هلته ووایي چې استعمال شوی دی. دلته باید ولیکئ د بایسکل په باره کې چې دا څو ګیره لري، کم بایسکل دی، څه رقم رنګ یې دی، داسې ډېر شی نه دی هغه باید پکې ولیکئ. مثلا اوس ولیکم شپږ څوله دی. بیا چې لاندې لاړ شئ
بایسکل ټایپ ماونټن بایک دې کولی شي ماونټن بایک ورکړئ. ماونټن بایک دی ماونټن بایک برینډ تورس یا کوم مارکه چې هغه باید دلته ولیکئ. دا نور شیونه ډېر مهمه نه دی، دا پکار نه دی چې ورکړئ. مهمه دا دی چې کوم کټګوري کې راځي هغه باید صحیح ورکړئ. دا وروسته سوالونه چې دي کولی شي بیا وروسته کوم مشتري تپوس وکړو حل یې کوي. دلته راغی لوکیشن چې په کوم ښار کې غواړئ دا خرڅ کړئ. په هامبورګ کې اوسېږي هامبورګ باید ورته ولیکئ، فرانکفورت کې اوسېږي فرانکفورت باید دې باندې کلیک کړئ. کولی شي دلته دا درې کې مثلا فرانکفورت ولیکئ، لیکلي فرانکفورت جرمني. دا چې زه اوس آنلاین کومه دا فرانکفورت کې ښیي خلکو ته. فرانکفورت خلک تا ته میسج درلیږي. یو نیم پکې د بل ښار وي، هغې ته کولی شئ چې ووایئ چې فرانکفورت کې مو کور پسې راتللی شي، دا دی او که نه شي دا بیا نه کېږي. دا چې مو ټول وویل بیا کولی شئ چې وایئ نیکسټ. ورلته ته ټول لیکل شوي دلته ته ښکاري چې خلکو ته څنګه ښکاري. خلکو ته ښکاري فقط ماونټن بایک شپږ سوله نیو کنډیشنې نور څه معلومات هم چې تاسو ورکړي ټول پکې ښکاري فرانکفورت کې دی. بیا به دا چې یو دفعه بیا کنټرول کړئ چې صحیح دي، بیا نیکسټ ووایئ. نیکسټ چې مو تاسو کولی شئ چې کلاین انسایګن هم ثبت کړئ ځان سره. مثلا هلته په سرچ کې ووایئ د فیسبوک کلاین انسایګ فرانکفورت اچوئ، بیا دا خپله راځي. هلته دې له ورځئ هلته پکې ځان ثبتوئ، اوکې کوئ، بیا هغه تاته هلته مښیي. بیا فرانکفورت اوس کوم ښار کې چې د هغې کلاین انسایګ کې ایکسټرا دا خلکو ته ښیي، دا هم اوس کلیک کړئ، بیا پبلش کړئ. دا چې دې ووایو نو بیا دا ځي آنلاین کېږي او خلکو ته بیا ښکاري دا ستا بایسکل په فیسبوک کې خلکو ته یعنې مخ ته راځي او خلک بیا ستا بایسکل ویني، تا ته بیا میسج درلیږي چې کله یې غواړي بیا ورسره خبرې کوې او بیا چې جوړ رالی یا کو کولی شي ورپسې راشي را دې شي او کو کولی شي ویسئ وله کولی شي بیا وله ویسئ. نو ډېر اسانه دی ورونو. نو داسې یو ارټیکل تاسو کولی شئ په فیسبوک کې واچوئ. دوستانو اوس زه تاسو ته د کلاینټس انسایګ درته ښیم چې هغې کې هم ځان ثبت کړئ. هغه داسې پیدا کېږي لکه مثلا تاسو چې په کوم ښار کې اوسېږئ کلاین انسایګن ولیکئ، مثلا کلاین انسایګن بریمن. دا چې ورکړئ ورته راغی کلاین انسایګن بریمن دی کې 15,000 خلک ممبر دي، دلته 9,500. بیا به تاسو دا جوین ان کوئ، دې کې به ځان کلیک کوئ، بیا تاسو هلته ثبتېږئ، بیا تاسو اوکې کوئ. بیا چې کله تاسو یو پروډکټ واچوئ بیا دې ګروپ کې راځي، دې کې 15,000 خلک دي او داسې بیا چانس ډېرېږي د خرڅلاو. نو دا خلک هماغه ګوري کېدای شي دې کې چا خوښ راشي د نوای دي. تاسو په دې کلاین انسایګ باندې کلیک کوئ، دلته بیا تاسو دې ګروپ ته ځئ. ګوره دلته چې دی تاسو ګوره یعنې چې نور خلکو هم پکې شیونه ښودي دي، اچولي دي، خرڅوي یې. نو داسې کې ستاسو هم راځي، خلکو دلته ښکاري او کولی شئ چې بیا خرڅ کړئ. نو دا هم ډېر مهمه دی چې دې کې ځان ثبت کړئ. نو داسې به هم خرڅلاو د خیره سره ډېر شي. دوستانو که چېرته هم دا ویډیو خوښه شوي نو دا شیر کړئ هغه ورونو سره چې مسافر دي چې استفاده ترې وکړي، نو ستاسو خیر به هم پکې ورسېږي. او دا ویډیو سبسکرایب او لایک کړئ. دا ما ته ښایي چې تاسو ویډیوګانې تاسو ته زه نور هم جوړې کړم. خدای دې وکړي چې خوشحاله او اباده اوسئ. والسلام.